بسم الله الرحمن الرحیم د MSWord پروګرام ته ښه راغلاست. نن به له خیره سره موږ تاسو په رولز کې نیکس ریکارډ اف وایو. دا په تیر درس کې موږ تاسو نیکس ریکارډ ولوسته چې څنګه مثال موږ انویټیشن کارت جوړو او خلکو ته لیږو مختلفو کسانو ته. په نیکس ریکارډ اف کې په دې کې موږ به تاسو له خیره سره ورته وایو چې موږ ته په مختلفو ولایتو کې مثال د کابل ولایت کسان چې دي دغه ته انویټیشن زه لیږم او د نورو ته نه لیږم، نو دا به موږ د څه شي په واسطه کوو؟ د نیکس ریکارډ اف په واسطه باندې. نو لومړی راځم له خیره سره اول هغه کوم اکسل فایل چې د موږ وو هغه به دلته موږ مارج کوو چې دلته هغه د هغو کسانو ټول لیست راشي. نو دلته لیکم یوز ان ایگزسټینګ لیست، یې باندې کلیک کوم. مثلا تیاره جوړه په اکسل پروګرام کې زه هماغه راوړم دلته ډیسکټاپ کې وو. ډیسکټاپ کې چې په نوم باندې وو فرینډس یا ریلیټیوز خپلوان چې لیکي تاسو ور څوک لیکي که نه چاته لیږئ ته به نوم په هماغه نوم باندې تاسو ولیکئ. اوس چې ده فرینډس په نوم باندې کوم دا اوکې کومه. اوس بل شي چې هغه مرج به سي موږ سره چې دا مرج شو اکسل پروګرام، نو دا به داسې پاکو د فرینډ نظر به سو دلته انزرټ د انزرټ کې چې وکړو فرست نیم سپیس به ورکړم، په سپیس باندې ماته تقسیم که کامه ورکړه کامه باندې هم بیا هغه دواړو نومونو ترمنځ توپیر راولي. لاست نیم همدارنګه دلته باندې به چې کوم سی ټي هم پکې راته واچوه. بیا راځم دی بل ته دا هم فرست نیم بیا سپیس دواړو ترمنځ سپیس راوله، لاست نیم انټر به کړو او دلته به چې کړو سی ټي. همدارنګه د بل کې به هم ودرېږو، دا به هم دا فرینډ به ترې پاک کړمه. دلته به چې سو انزرټ مرج فیلډ کې چې سو فرست نیم بیا سپیس بیا لاست نیم، همدارنګه دا به انټر کوم سی ټي بیا بیا د موږ ته ښکاره سي. همدارنګه دا بل هم کومه فرست نیم بیا سپیس بیا لاست نیم بیا انټر کو بیا چې سو سی ټي پکې اضافه کراته. همدارنګه دغه ته هم راځم، دا به هم انزرټ مرج فیلډ ته به راشو، دلته به فرست نیم کو سپیس یې به ورکړه، بیا ورته وایم چې هغه لاست نیم هم ماته انزرټ کړه، بیا انټر بیا څه شی سی ټي. بیا دا فرینډس پاک کومه، دا به هم همدا رقم دا کوم فرست نیم سپیس بیا لاست نیم بیا انټر وکړو او دا به هم سی ټي. اوس راځم د اولني د اخر سر کې درېږم، دلته ورته چې کلیک کوم دلته ورته رولز کې چې کوو د اوس دې ځله نیکس ریکارډ اف نیکس ریکارډ باندې به کلیک وکړو چې دا به کلیک کړم د ټایټل څه شي باندې موږ کوم کنډیشن باندې راولي. مثال زه ورته وایم سی ټي د ښار په هغې ماته هغه کړه ایکول چې سره که کابل، یعنې چې د کابل کسان یې هغه ماته انوایټ کړه نو نه انوایټ وم. دا به چې کې اوکې به کې دا چې اوکې کړو. اوس دا به چې داسې بیا ټول سلیکټ کړو او دا به کنټرول سی کاپي، دا به د هر یو د اخر متن کې بیخ کې به دا انزرټ کړو د دې اوسو داسې لږ راښکته بسم او دغه هغه کې به هم دا انزرټ کړم. اوس دا ټول موږ دا که نه پیس کوو. اوس څه شی کوو که چېرته اوس موږ تاسو پریویو کلیک کړو نو یوازې د کابل کسان به دلته موږ ته راولي، هغه نورو ولایتو کسان چې دي هغه موږ ته نه راولي. ما زه کلیک کوم، اوس ګورئ چې د کابل کسان وګوره هغه ټول دلته راوستل، نومونه یې هم راوستل، هغه یې هم راوستل. هر یو کس چې د کابل نه هماغه ته دا کارډ موږ چاپ کوو هغوی ته لیږو. دا و د خیر سره موږ تاسو د نن ورځې درس په لوی الله پاک مو سپارم.